نن من خبره کوو په کنسټیپیشن باندې، قبض باندې او داغه علاج باندې. ایزی او اسان علاج درته خایم چې هغه کور کې کی. قبض کوم ګورو د قبض ډیفینیشن چې کله یو انسان ته د غټو بولو پاس کېدو کی تکلیف وي یو خبره. دویمه خبره چې هفته کې کلم درو ځلونه کم سو غټ بول پاس کوي نو دې ته موږ سوایو کنسټیپیشن وایو، دې ته موږ قبض وایو. اوس د قبض راځي اول وګورو وجه د دې وګورو چې دا کم وجونه کیږي. که انسان چرته غاپری دی دا د وجم قبض کېدلی شي. اولی وجه ګورو. اول ټول نه غټه وجه د قبض د میډیکیشن، ګولیانې دوايانې استعمالول د ډاکټر مشورې سره یا ډاکټر مشورې نه بغیر چې څوک هم ګولیانې دوايانې زیات استعمالوي نو هغه ته قبض کېدلی شي. دویمه وجه د دې د ایکسرسایز نه کول، ورزش نه کول. دریمه وجه اوبه کم اسکل. څلورمه وجه چې کلم تا ته غټ بول ضرورت دی. اوس یو انسان وایي چې ماته ضرورت دی په کار دی چې باتروم ته لاړ شم، خو وایي چې نه د پلانې کار دا وکم هغې نه پس په بیا ځم. یو ګنټه لیټ کول، 2 ګنټه لیټ کول چې کلم ته غټ بول لیټ کوي نو د دې د وجې قبض کېدلی شي. پنځمه وجه د دې د فایبر نه خوړل. فایبر یو کاربوهایډریټ دی چې هغه زموږ ډایجسټیو چې کوم سیستم دی هغه هیلدي ساتي. فایبر کم خوړل یا زموږ لایف کې چینجز راتلل. لایف کې مطلب ته سفر کې رواني، سفر کې قبض کېدلی شي او یا پریګننسي په دوران کې قبض کېدلی شي. وم د آی بی اس مطلب اریټیبل باول سنډروم چې کوم دی دا زموږ د ډایجسټیو سیستم یو افیکټ کوي، یو بیماری دی هغې د وجې کېدلی شي. اتم د انټسټاینل پرابلم که څرته د کولمو بیماریانې شاته وي. نهم د سټریس نم کېدلی شي. لسم دی هغه خلک چې د هغه عمر زیاتېږي د دې د وجې کېدلی شي. اوس دا د دې وجې تاسو ولیدې. اوس د دې دپاره موږ کوو څه شی، د دې علاج څه شی دی. اسان علاج یې درته ښیم. اول ټول نه ضروري شی څه شی کول دي. اول دی فایبر انټیک زیاتول. روټۍ کلم چې د کوم انسان روټۍ کې فایبر زیات شي نو هغې ته بیا قبض نشي کېدلی. اوس فایبر څه شي کې دي؟ فایبر کیلې کې هم فایبر شته دي یو. دویمه خبره ګازرې کې فایبر دي. دریمه لوبیا چې کوم دی لوبیا کې هم فایبر شته دي. راجما څوک ورته وایي، څوک ورته لوبیا وایي، څوک ورته کورخې وایي، دې کې هم فایبر شته دي. او ویجیټیبل چې کوم دي سبزي زیاته خامخا چې کوم روټۍ هم تاسو خورئ هغه سره خامخا سبزي خورئ یا ورسره لوبیا خورئ یا ورسره ګازرې خورئ. او بادام دي، بادام کې هم فایبر شته دي. دا چې کله پوره شي نو دې سره بیا انسان ته قبض نشي کېدلی. دویم شی ټول نه ضروري شی چې کوم دی خامخا چې تاسو کله روټۍ خورئ روټۍ نه وروستو یا روټۍ په دوران کې خامخا اوبه څښئ. تاسو اوبه ولې ضروري دي؟ اوبه چې کله تسکې نو ستا باډۍ کې به ډیهایډریټ په بیا ته نه وي نو د ډیهایډریشن د وجې موږ ته قبض کېدلی شي. چې کله یو انسان ډیهایډریټ شي نو هغې د وجې موږ ته قبض کېدلی شي. نو ځان به هایډریټډ ساتئ. خامخا اوبه تاسو روټۍ په دوران کې خامخا اوبه څښئ. دریم سیز ایکسرسایز کول دي. ایکسرسایز چې څوک کوي هغه ته اکثر قبض نه وي. څلورم سیز سیلیم هسک نوم به تاسو اورېدلی وي. اسپاغول موږ ورته وایو. اسپاغول چې کله ته خورې اسپاغول ولې ضروري دي؟ اسپاغول کې 80% سولوبل فایبر تاته ملوي. چې کله ته 80% سولوبل فایبر انټیک کوي نو بیا کېدی نه شي چې تاته قبض وشي. نو دا یو څو څیزونه دي. اول فایبر زیاتېده ما درته وښیلو، کیله دی یا ګازرې خوړل دي. روټۍ سره خامخا ګازرې خورئ، لوبیا خورئ، ورسره اوبه څښئ او کوشش کوئ چې ویجیټیبلز چې کوم دي دا خامخا تاسو استعمالوئ. دویم څیز چې کوم دی ما درته وویل ایکسرسایز کول دي، اوبه څښل دي. دې سره اسپاغول ضروري دي. هغې کې 80% فایبر تاسو ته سولوبل فایبر ملوېدلی شي او دې نه به انسان ته قبض نه کېږي. مهرباني.